د ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د هندارې خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو نننۍ خپرونه مو له مخدره توکو څخه رغېدلو کسانو ته ځانګړې کړې ده. نن په همدې موضوع ورسره خبرې اترې لرو، په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ. تر پایه راسره اوسئ. ستړی مه شې، نوم دې راته ووایه. جوړ اوسې. نوم مې عبدالبصیر د صدیق الله زوی یم، د کابل د پغمان اوسېدونکی یم. ډېره مننه. عبدالبصیر جانه دا راته ووایه چې اوس روغ شوی له مخدره توکو بیرته رغېدلی، څه علت شو چې په مخدره توکو راشي او دغه پدیدې ته مخه کړې؟ د مخدره توکي په بل ته چې راغلم همدا عمل یې و چې بېکاري و. اوس امارات اسلامي موږ ته ورو راغله، موږ یې راوړلو بستر یې کړلو، هغې ځای نه بستر نه بېرته دلته راغلو. اوس دغلته د برق تعمیرات په اروپا کې درس وایو، 4 میاشتې چې درس ویلې، بیا له هغې موږ ته شهادتنامه راکوي، موږ د خیر سره فارغېږو، ځو د خپل کورو خواته. دا راته ووایه چې کله د مخدره توکي څښول څه ګټې دې پکې ولیدې؟ هېڅ ګټې مې پکې نه دي لیدلي. تاوانونه وه؟ تاوان و، سر تر آخره پورې تاوان، که نشه مو تاوان و که خمار مو پکې تاوان د همدغې نشې له امله. څو کاله دې وڅښول؟ 12 کاله. له هېواده بهر خو به نه وې تللی؟ نه همدلته په همدغه کابل کې وم. په افغانستان کې پې اخته شو؟ بلې و. دا راته ووایه اوس چې رغېدلی یې کومه حرفه دې زده کړې ده؟ د تعمیراتو برق حرفه مې زده کړې دي. څومره وخت کېږي چې تعمیراتو برق حرفه کې کار کوې؟ دا 2.5-3 میاشتې کېږي چې کار کوم پکې. څومره به دې کار زده کړی؟ ډېر کار مې زده کړي دي. کولی شي چې په ځان ته په بیرون بازار کې یو کار و کسب پیدا کړي تر څو د کورنۍ نفقه دې له همدې طریقه لاسته راوړي؟ له خیر سره دا 4 میاشتې چې پوره سي، موږ کولی شو چې ځان ته خپل ورو راګوله ساختمان ځان ته اجاره واخله او مخکې کار ویسو، چې دولت موږ سره کومک وکړي چې موږ دا کار مخته ویسو. د دولت نه دې غوښتنه څه ده؟ د دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ همدغه عملیان چې دي کومک وکړي دوی سره، سامان د تجهیزات ورته برابر کړي چې دوی بیا آینده کې ورو راګوله دې عمل ته مخ وانه. ډېره مننه. هغه کسان چې اوس مهال په مخدره توکو اخته دي او را روانې ته پې اخته کېږي، د هغوی څخه د غوښتنه څه ده؟ هغوی ته د پیغام څه ده؟ هغوی ته مې پیغام دا ده چې بس دې وکړي، که هغوی ورو راګوله دا عمل وکړي، د هغوی نه بل نوي هلکان نوي ځوانان نور هم عملي کېږي، دوی دې بس وکړي چې دا نور دې ورسره بس کړي چې موږ دا وطن آباده سي. ډېره مننه. لیدونکو ته څه ډاډ ورکولی شئ، څه پیغام ورکولی شئ تر څو په راتلونکي کې مخدره توکو ته بیا مخه نه کړي او ځان ته یو د کار زمینه په بازار کې پیدا کړي؟ د خپل وطندارانو ته لیدونکو ته همدا تقاضا لرم چې موږ همسایه دي، پردي دي، ګاونډي دي، هر څوک چې دي، نور موږ سره ورو راګوله په ښه چلند دي، هماغه مریض خیال دې په موږ ونه کړي، هغه مخکینی پوډري په موږ خیال ونه کړي، موږ باندې هماغه نوي ورو راګوله یو انجینر، یو خیاط، یو بوتساز، یو بایک دوز، دغه شیان دې ورو راګوله موږ ته بل وکړي. ډېره مننه کور وده. تاسو نه هم ډېره مننه یو جهان. سلام، بیادر نام مبارکت. محمد هستم. محمد جان، حالا که صحتیاب شدی پیش از اینکه مخدر میزدی چند سال مخدر زدی؟ حالا مدت 6 سال زدم. 6 سال زدی؟ بله. چرا زدی؟ چی علت بود که رو به مواد مخدر بیاوری؟ ما در ایران مهاجر بودیم، از ایران گردم برشیم در ایران عمل همونجا که دیگه اونجا هم برایتان چی رقم بگم دیگه کاروبار همونجا چندان چیز نبود، یکی ما هم دیگه خورد بدیم دیگه. منطقه ما منطقه چی دیگه بود، عملیا بودن دیگه، هم ایرانی هم خودش عملی بودن، اونجا حساب عملی شدیم. در ایران سر مواد مخدر آمدی؟ بله. چرا آمدی؟ علتهای بیشترش کدام بود؟ بیکاری بود یا دیگه اونجا مجبوریت ها بود، لطکو بود از نیروهای ایرانی؟ نه لطکو خونه بود، زیادتش همی چی رقم براتون بگم، زیادتش همی در بود که از بیکاری بود. سرپرست بود، پدرم بود که فوت کرد دیگه، سرپرست بول ما کسی نبود، هم تو سر به خود شده بودیم. زیادتش از همین طریق بود. دیگه رفیق نواب هم بود دیگه، چند تا دوستا بودن که هم منطقه ما عملی بودن، حساب زمان ما عملی شده بودیم. امو جوانه که میره طرفای ایران و میخواین که اونجا کار و کسب کنه، با ما پیغام چیسته؟
پیغام اینمیسته که همین دمی مملکت خود بمانن. همینجا بسیار چیزای حرفه‌ای هم فنی حرفه‌ای هست، همینجا کدام کورس آموزشی بگن دمی مملکت خود باشه، در کشورهای دیگه خارج نرن، برای کشور خود یا خدمت کنن. در کشورهای خارج بریم کار خوب اونجا هم کارهای شاغل زری ما ماجرای افغانی میکنن. هم هر کل کشورها که هست هم کشور خود باشه، خدمت برای کشور خود کنیم، دست به دست هم بدیم، کشور خودم آباد کنیم، از این بدبختی از این فقیری برای. خودت که ایران هم رفتی کدام کارهای شاکه سرت شده؟ من در ایران بودیم، ما در خشتکاری هم کار کردیم، برای در ساختمان هم کار کردیم. همین کارهای شاکه کلش هم افغانی ها میکنن. کار خودشان ایرانی ها که کلشان در شرکت هستن، بیمه شان هست، کلشان هم کار شاکه به بیمه به چیز کلش سر افغانی هستن. خودت که در کشور خود صحتیاب هم شدی، آل کدام حرفه را یاد گرفتی؟ این شکر الحمدلله در افغانستان که آمدم یک چند وقت ما زرگری کردم، بعد از او که عملی شده بودم هم شروع کردم در عمل دیگه. می از کاربارم خطا خوردم، بعد که ما را امارات اسلامیک ما را جمع آوری کرد که اینجا آوردن. در اینجا در 4 ماه کورس آموزشی برق تعمیرات خواندم. در برق تعمیرات ما فعلا همینجا رضاکار هم هستیم دیگه. شاگرد اولم بودم در بخش. این کسب تا چند فیصد یاد گرفتی تا در بازار به خود یک کار و کسب پیدا کنی و نفقه خانواده را به دست بیاری؟ این دیگه برق تعمیرات مکمل ما یاد گرفتیم. میتونیم مثلا یک تعمیر برق تعمیرات شرکلش ما با یک دستیار داشته باشیم، یک شاگرد میتونیم برق تعمیرات مکمل یک برق تعمیرات کارش بکنیم. خواست از مسئولین امارات اسلامی چیست در این بخش؟ در این بخش خاص من نمیسته که یک کار یک مهیا کنه برای مردم، یک که مردم از این سعدیاب شد که رفت برخلاف بیرون یک کار یک چیز برای مردم پیدا کنه که دیگه در عمل نره. این عمل کس مکملش از بیکاری زیادی هم مردم در عمل میره از طرف بیکاری و از طرف همین کسب و کار نیست که میرن از فقر و چیزا میشن. تشکر، سلامت باشی. بخیر باشی. سلام کاکا جان، نام مبارکت. علیکم سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من موسی ولد حیدرعلی هستم از ولایت غور. تشکر. عجیس موسی بگو که حال صحتیاب شدی، چه که وقت میشد که مخدر میزدی؟ فضل خدا فعلا صحتیاب شدیم. حدود 10 سال 15 سال بود که ما مواد مخدر استفاده میکردیم. در کجا به مواد مخدر رو آوردی؟ در داخل یا خارج از کشور؟ ما در خارج از کشور. در کدام کشور؟ استانبول بودم، در ترکیه. در استانبول بودی؟ در ترکیه. چرا رو به مواد مخدر آوردی؟ علتش بود چی پایده داشت؟ خب مواد مخدر یکی از آزادی زیاد آدم وابسته میشه، یکی از فقر زیاد. متوجه شدیم؟ خودت از فقر زیاد یا از آزادی زیاد؟ از آزادی زیاد. فعلا که صحتیاب شدی کدام رشته را یاد گرفتی؟ فعلا فضل خدا 2 سال میشه که ما صحتیاب شدیم. در زیر پرچم امارات اسلامی ما به سر میبریم. متوجه شدید؟ در کمپ آغوش و دست استادا درد نکنن. همین سیستم بودسازی رو به ما آموزش دادن، ما یاد گرفتیم و انشالله که در آینده یک مسلک بسیار خوب برای ما باشه و آینده درخشان برای ما خود ما در نظر میگیریم. مسلک بودسازی را مکمل یاد گرفتی؟ فعلا مسلک بودسازی را مراحل نظریش ما خلاص کردیم، در مراحل عملیش رسیدیم. دست استادا درد نکنن، مراحل عملی را برای ما توضیح داده رئیسن. فضل خدا همین مراحل عملی را ما دقت کرده رئیسیم که یاد بگیریم و در سری وقت انشالله خلاص میشه. تا چه وقت این مسلک به درستی یاد گرفته میتونی تا در بازار به خود یک کار و کسب پیدا کنی و نفقه خانواده را از این طریق به دست بیاوری؟ خب این مدت 4 ماه امیارو که دیوسادا در نظر گرفته، کسی که شوق داشته باشه، علاقه داشته باشه یاد میگیره، کدام مشکلی نیست. این تیاره ساختن نیست، خب یک کار آزاد است، بسیار هر کس یاد میگیره. تشکر. عجیس موسی، امو بچه‌ای که رو به مواد مخدر میارن و آوردن، پیغامت به امون چیست؟ خواست از آن چیست؟ از جوانان آینده افغانستان ما خواهش میکنیم، درخواست میکنیم که عاقبتش به اصطلاح به ما میرسه. متوجه شدی که بسیار سختی ها رو کشیدیم، زیر پولچک‌ها به اصطلاح بسیار نامبدگی ها رو ما کشیدیم. ما را سرمشق قرار بدن، میگه ادب از که آموختی از بی ادب، و این ادب از ما بگیرین. بالاخره
سعی کنند که همون چیزی که پدر مادر برشان میگه، برادر کلان برشان میگه، کلانترایشان برشان میگه، خیرشان میخواه، اموار مد نظر بگیرن و اندوال خراب پیدا نکنند که اندوال خراب انسان برای خراب میکشونه. تشکر. خواست از مسئولین امارت اسلامی چیسته؟ مسئولین امارات اسلامی دستشون درد نکنه، زحمت کشیدن، فقط در حساب همه امکانات با ما فکرش باشه دیگه، امکاناتی که در حساب بودسازی است، بقیه رشته هاست، همین چیزا فکرش با ما باشه دیگه. تشکر، سلامت درد نکنه، زحمت کشیدن، خیلی ممنون. تشکر، سلامت باش. خواهش میکنم. ستړی مشي نوم دې راته ووایه. خیر اوسې الله دې ژوندی نوم مې شکرالله ده. ډېره مننه حاجي صاحب، شکرالله دا راته ووایه چې په هغوش تعلیمي مرکز کې څومره وخت کېږي چې دلته بستر یې؟ دلته زموږ شپږ میاشتې شپږ نیمې میاشتې وشوې تقریبا. شپږ نیمې میاشتې شوې. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې په مخدره توکو اخته شوی وې؟ مخدره توکو باندې د 15 کاله 14 کاله کېږي اخته وو. 15 کاله کې؟ هو 15. دلته پې اخته شوې که له هېواده بهر؟ نه له هېواد کې داخل اخته شوي وو. ولې اخته شوې؟ څه علت و؟ بس د بېروزګارۍ بیکارۍ د وجې نه، بس کارونه نو روزګارونه نو، بس همدغه مخدره اخته شو پې. د بیکارۍ له وجې چې په مخدره توکو اخته شوې، ګټې یې څه وې؟ ګټې هېڅ ګټې نه وي، ټول تاوان نه و. د اوسه پورې موږ خیر ونه کړ دې کار کې. مطلب نن چې دغه کوم پیغوش سره راغلي دلته الحمدلله د افغانستان اسلامي امارت د خوا نه یا د هر دولت د خوا دا دغه جوړ شوی ده، موږ ډېر خوشحاله وو، موږ ډېر ویاړو په دې باندې. کومه حرفه دې دلته زده کړې؟ دلته موږ بوټسازي حرفه کې بوټسازي؟ بوټسازي. دا راته وایي چې بوټسازي دې تر څومره کچه زده کړې، څو فیصده دې زده کړې؟ الحمدلله بس د الله نه راضي وو، تقریبا 100% کې داسې وه 80% 80% هم زده کړی انشاءالله. بوټونه جوړوی شي؟ بوټونه جوړوو، چپلۍ جوړوو، بس دا زموږ کار ده. څه وخت به یې چې ماته یو جوړ بوټ جوړ کړي؟ بس انشاءالله چې کله دې نه فارغ شو انشاءالله تا ته هم بوټ جوړ کړو انشاءالله. ډېره مننه. دا راته وایي چې دغه مسلک دې زده کړی، په دغه برخه کې دې د اسلامي امارت له مشرانو غوښتنه څه ده؟ غوښتنه همدا ده چې دا نور هم تشویق کړي او باید د افغانستان د اسلامي امارت د خوا زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان کې څومره خلک په نشهیي توکو اخته وي، باید دغسې یو حرفه او دغسې یو کار ورته برابر کړي، دغه نشونه دغونه یې واړوي. ډېره مننه. دا راته وایي ولسونو ته، هغو خلکو ته چې ستا په ډاډ هلته اوسېږي او غوښتنه درنه دا ده چې په راتلونکي کې بیا په دغه توکو اخته نه شي، څه پیغام، څه ډاډ ورکولی شي؟ موږ دغه پیغام ده چې آینده ولسونه باید دې ته فکر وکړي چې د خرید و فروخت او تولید د دې نشهیي موادو ونه کړي او نور بس خپل اولاد او خپل دغسې یو کسب یو کمال ته وهڅوي، یو تعلیم ته چې دغه نشهیي توکو څخه خلاص شي او مخه ونیسي. ډېره مننه. هغه ځوانان چې دم ګړی یا اوس مهال په مخدره توکو راځي او مخه ورته کوي، هغوی نه د غوښتنه څه ده؟ هغوی نه مې غوښتنه دا ده چې یاره هېڅ پیدا په دې کې نشته او ګټه په دې کې نه، ټول تاوان ده، دنیوي تاوان هم ده، اخروي تاوان هم ده او کومه پیدا پکې نشته. هغوی نه زما خواهش دا ده چې باید دې نشهیي توکو کې نه وسکي او نه عمل وکړي او نه یې خرڅ کړي او نه یې ورواجانه بل کوم کار وکړي. خپل هغه درد دی چې پکې لیدلی هغه ورته ووایه. زما دردونه مطلب دا چې د 15 کاله یا 20 کاله کې موږ مطلب دا چې څه سرمایه لرو ده او که څه ذهن و هر څه زموږ د دې نشهیي توکو د لاسه ختم شو، خلاص شو. ډېره مننه. کور ودان. ژوندی اوسې، الله دې مننه. ستړی مشي نوم دې راته ووایه؟ نوم مې شیرجان. ډېره مننه. شیرجانه، دا راته ووایه چې اوس روغ شوی، رغېدلی، څومره وخت کېده چې مخدره توکي دې وڅښول؟ مخدره توکي مې 12 کاله وڅښول. 12 کاله؟ ولې څه ګټه پکې وه؟ هېڅ ګټه پکې نه وه، دغه نه بې غیرته کار، سپک کار په دې دنیا کې نشته ده. بس څه ووایي، الله پاک په دې اغوشته کړو. موږ ډېر پښیمانې به خپل باقي ژوند چې کوم ژوند موږ مخکې کړی هغه نه په ژوند کې نه راتلو نه ژوند و، په دې چې نه کور درنه خوشحاله و نه کلی درنه خوشحاله و، بس دغه ټوله جامعه درنه خوشحاله نه وله. ډېره مننه چې بغلې ته مې ودرېږه چې لیدونکي دې وګوري. علت یې څه و چې په مخدره توکو راغلی؟ علت یې دا و چې محبس کې بندیان ولو، پل چرخي محبس کې بندیان ولو، بعد ما بندیخانه کې علت یې دا و چې بندیخانه کې په دې مخدرو راغللو. ډېره مننه. اوس چې رغېدلی، کوم کسب کوم مسلک دلته زده کوې؟ و دلته برکې کوچک ورته وایي، دغه مسلک زده کوو او دغه کار کوو انشاءالله. د الله نه اوس راځي انشاءالله. غواړو چې نور خلک هم تشویق شي، راشي دغه درس ووایي او د استادانو نه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته دا درس راکوي. څومره وخت کېږي چې دا کسب دې زده کړی؟ دا کسب اوس شروع شوی دی، تقریبا یوه نیمه میاشته کېږي دا کسب اوس شروع شوی. 4 میاشتې ده، 4 میاشتې درس ته راغلی دی موږ ته استادانو چې ویلي دي. په دا یوه نیمه میاشت کې به دې څومره زده کړی وي؟ یوه نیمه میاشت کې بخارۍ او د اوتو ده، دا شیان زده کړي، بنکل ده، برګ هغه ده چې هغه نه ده جوش، دا 4-5 قلم هغه یې را زده کړي دي. اوس یې جوړوی شي؟ و انشاءالله و.
ډېره مننه. دا راته ووایه چې د اسلامي امارت نه د غوښتنه په دغه برخه کې څه ده؟ اسلامي امارات نه غوښتنه کې په دغه برخه دغه ده چې باید د مریضانو سره صحیح تداوي وشي، صحیح بازخواستې وشي. دی راولي دلته خطا کوي، نور بیا پوښتنه نشته ده. په دې چې پوښتنه نشته چې دی ولې خطا کوي. مثال 3 میاشتې د یو مریض تداوي ده، دی دلته خلک پراته دي مسکینان 2 کال او 3 کال او 1 کال او 1.5 کال پې تېر کړی ده. اوس دا فامیل لري، کور لري، بچي لري. مثال دغه فامیل کور بې سرنوشت هلته پروت دي، د سرپرست د کور نه وي، دغه مسکین دلته سړی پروت دی. دغه بچی هم خدای نخواسته ملنګ هم راځي، کوسي و کوني هم راځي، هر شی راځي. باید د اسلامي امارت نه موږ دا غوښتنه ده چې باید د دې پوره ګروېږنه وشي، د دې پوښتنه وشي د بدې چې دغه فامیل راولي دلته یو سړی خطا کړي، 1 کال خطا کړي. دغه د فامیل نه ته خبر، دغه فامیل په کور کې سرنوشت لري، نه لري. مثال دغه ښځه یو مړی رزق ورسېږي که نه ورسېږي. ډېره مننه. هغه ځوانان چې اوس دم ګړی مخدره توکو ته مخه کوي یا پې راځي، د هغوی نه د غوښتنه څه د ځوانانو نه؟ د هغې نه مې دا غوښتنه چې دا ډېر سپک کار ده، باید د دې نه ډېره ډډه وکړي، د دې نه ډېر مخنیوی وکړي. په دې چې دا د کور فامیل نه ما مخکې ورته چې د ټولو جامع دغه انسان نه نفرت لري او دا ښه کار نه ده. دا ډېره بې شرمه او بې غیرته ژوند ده چې انسان باید د دې په مخدراتو توکو راځي، باید د دې نه ډېر هغه مخنیوی وشي. ډېره مننه. اوس ته لیدونکو ته، هیوادوالو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې بیا به مخدره توکو ته مخه نه کوي او یو کسب و کار به ځان ته په بازار کې پیدا کوي تر څو کورنۍ نفقه ترلاسه کړي؟ انشاءالله اول د خدای نه بیا د استادانو دا امید لرو چې دغه کسب موږ زده کړو او هغه لاړ شو. نور د دې کار نه د موږ په توبو توبه په دې دا ډېر سپک ژوند د موږ دلته ډېر د ولږې او تندې سختې او سوختې تېروو. ما ته مخکې وویل که نه چې دلته راولي لکه پسونه یې خطا کړي، نور پوښتنه نشته ده. ډوډۍ وګورې ولاکه د ډوډۍ په څېر وي. ځان ته اسلامي امارات هم وایي، مسلمانان هم وایي. ډېره مننه. کور ودان. او تا سره خیر اوسي. سلام حاجی صاحب، نام مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین شما به اینجا. نام من سید احمد است، برای سید عبدالقدیر و یکی از کارمندان کارآموزان حرفه بکسازی هستم. تشکر. شفاخانه 50 بستر چیز آغوش. حاجی صاحب، چه وقت میشه که مخدر میزدی و رو به مواد مخدر می آوردی؟ بله، از اعتیاد من استاد بسیار وقت میشه، بودن یک 8-9 سال میشه. چرا رو آوردی؟ واقعیتش است که بسیار یک اشتباهات کوچک باعث شد دیگه در این کار افتادم. در ایران بودم، کار میکردم، از شدت کار خو نمیبردم و چیز نمیکرد. به خاطر هم ماندگی و زلگی روی به می عمل آوردم. تشکر. حالا که صحتیاب شدی، کدام حرفه را یاد گرفتی؟ شکر خدا آمدیم در بکسازی اینجا. مسئولین کلمه کمک کردن، ما رو در بکسازی آوردن اینجا، آوردن کمی حرفه بکسازی رو یاد بگیریم که انشالله با توکل خدا از اینجا بیرون بریم، بتونیم یک کار برای خود دست پیشه کنیم و بتونیم مفید برای جامعه قرار بگیریم. چند فیصد یاد گرفتی؟ فعلا 1 ماه از کار ما طی شده، دمی برخی دوزی و کارهای برش و برخی دوزی و چیزاشو کلا یاد گرفتیم. انشالله دیگه از این به بعد در کارهای عملی بیک و چیزا میریم. خواست از مسئولین امارت اسلامی چیست؟ خواستم از مسئولین امارت اسلامی هم است که اگر بتوانن ما را یک کار، یک چیزی برای ما جور کنن، بتونن ما را یک زمینه برای ما مساعد کنن که بتونیم در جامعه مفید قرار بگیریم. تشکر حاجی صاحب. همون جوانایی که نو رو به مواد مخدر میآورند و اعتیاد شدن، نخته شدن، پیغامت به ما چیست؟ خواست از ما چیست؟ پیغامم به ازوا و صادقان که ما را ببینن، از ما درس عبرت بگیرن. ما در سن 47 سالگی ریش می رقم سفید شد، دندان دندانم نمون. به خاطر چی نمون؟ به خاطر همین عمل شکسته شدیم، خراب شدیم و هیچ رقم راه برد نداره این کار. غیر از تباهی، غیر از بدبختی، غیر بیچارگی، دیگر راه برد دیگه ای نداره. به خاطر پشتیبانی شما خواست از جهانیان چیسته؟ از جهان خواستار هستیم که بتونن ما رو کمک کنن، زمینه‌ها رو برای ما مساعد کنن، از نظری که بتوانیم یک کمک شویم به مفید شویم برای جامعه خود. یگان وسایل و چیزا اگه ما اینجا شدیم به ما کمک شود که ما بتوانیم بیرون کمک کنیم، کار کنیم، دسترسی به کار داشته باشیم. تشکر. سلامت باش. قربان شما، همچنان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د اسلامي امارت پر راتګ سره د لومړی ځل ده چې په کابل او ټولو ولایتونو کې د فني حرفوي زده کړو مرکزونه فعالیږي چې د 1000 په شاوخوا کې هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان او هغه ځوانان چې د هغو زده کړې نیمګړې پاتې دي په دغو مرکزونو کې فعلا په زده کړو باندې بوخت دي او په مختلفو حرفو کې چې د کار د بازار د اړتیا پر اساس باندې انتخاب شوي دي زده کړې ترلاسه کوي.
خوشبختانه د هیواد په 34 ولایتونو کې د حرفوي زده کړو مرکزونه فعال شوي دي او په مختلفو ولایتونو کې مختلفې حرفې انتخاب شوي دي. د هغو هیوادوالو اړتیاو ته په کتو سره چې د کار د بازار د مطالعې پر اساس باندې تحلیل شوي دي او کومې حرفو ته چې اړتیا لیدل کېده هماغه حرفې ورته انتخاب شوي چې استادان رسما د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا استخدام شوي دي او ټول هغو تجهیزاتو خامو مواد ته چې اړتیا لیدل کېږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له بودیجې څخه په یادو مراکزو کې ورته چمتو شوي او عملا هیوادوال په ځانګړې توګه ځوانان زده کړې ترلاسه کوي. په هیواد کې دا چې متواتر 4 لسیزو څخه زیاته جګړه شوې ده او د دې هیواد اکثریت اساسات ړنګ کړي یا زیانمن کړي دي چې د کار برخه پکې ډیره زیانمنه شوې او بیکاري ورسره اوج ته رسېدلې وه. د افغانستان د اسلامي امارات پر راتګ سره هڅه دا ده چې د ستونزې ته په جدي توګه رسېدنه وشي تر څو هیوادوال په خپل هیواد کې د کار څښتن وګرځي او د بیکارۍ کچه ورسره راټیټه شي چې مختلفو پروژې په دې لاره کې تطبیق شوي دي. البته یو څه چې باید یادونه وکړو دا به تر ډیره پورې کافي نه وي ځکه موږ د کمیت له لحاظه په هیواد کې بشري ځواک په کافي اندازه باندې بشري ځواک لرو او دوی ټول دې ته اړتیا لري چې دوی د کار څښتن شي او کاري فرصتونه ورته برابر شي. خو دا چې په هیواد کې د جګړو ترڅنګ طبیعي پیښې او هغه نور عوامل چې د بهرنیو اشغالونو په نتیجه کې رامنځته شوي وه د دې باعث ګرځېدلي چې بیکاري ورسره زیاته شوې وه. د اسلامي امارات په راتګ سره تاسو وینئ چې په اسلامي امارات باندې د افغانستان په اوسیدونکو باندې افغانانو باندې هغه محدودیتونه او بندیزونه دي د بهرنۍ هیوادونو له لوري چې دا هم د اقتصاد مخه ډپ کوي او اقتصادي ستونزې رامنځته کوي چې دې سره هم بیکاري تر یو حده پورې زیاته شوې ده او د دغو ستونزو ته د رسېدو لپاره اړتیا لیدل کېږي چې د اسلامي امارات د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترڅنګ نړیوال مؤسسات او بنسټونه هم په مسؤلانه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي تر څو وکولی شي هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړو. خوشبختانه په دې وروستیو کې د 1403 هجري شمسي کال په لومړیو 3 ربعو کې تقریبا له 90,000 څخه زیات هیوادوالو بهرنیو وګړو ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار جوازونه ورکړي. دا په دې معنی چې یاد کسان په اماراتي ادارو خصوصي سکتور مؤسساتو شرکتونو فابریکو کې په رسمي دندو ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ ځینو هغه هیوادوالو ته د ځینو پروژو په تطبیق سره هم کاري فرصت برابر شوی ده خو تر ډیره پورې هڅه دا ده چې په راتلونکي کې داسې بنسټیزې پروژې په لاره واچول شي چې له هغې سره د هیوادوالو د خدماتو ترڅنګ ورته کاري فرصتونه هم زیات برابر شي. تاسو وینئ چې د اسلامي امارات پر راتګ سره په ټولو هغو سیمو پروژو باندې کار شروع شو او په هغو سیمو کې چې ځینې پروژې وې معادنو استخراج و د لویو لارو جوړول و د بندونو جوړول و چک ډیمونو جوړول و د کرنې او همدارنګه د مالدارۍ په برخه کې د تجارت او ترانزیت په برخه کې مختلفې پروژې په لاره واچول شو چې دا په خپل ذات کې تر ډیره پورې هیوادوالو ته د کاري فرصتونه برابر کړه او دا اشتغال زاوي او کارګر منونکې پروژې وې. خو یو څه چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ د کچې په زیاتوالي کې عمده منفي رول لوبولی د هغه د بهرني فشارونه دي محدودیتونه دي بندیزونه دي چې له دې سره هر هغه څه چې اقتصادي پرمختګ ورسره رامنځته کیږي تر ډیره پورې د کاري فرصتونو لامل هم ګرځي. نو دا چې بهرني مالی بندیزونه او فشارونه موجود دي او دا د دې باعث ګرځېدلي دي چې په اقتصاد باندې بد اغیزه ولري نو طبیعي ده چې د بیکارۍ کچه هم ورسره زیاته شوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو له عمده فعالیتونو برنامو څخه په هیواد کې هغو ځوانانو ته چې هغوی زده کړې نیمګړې پاتې وي او دوی مهارت نه لري د کار د بازار د اړتیا پر اساس یادو کسانو ته فني حرفوي زده کړو برنامې په لاره اچوي چې خوشبختانه د دغو حرفوي زده کړو په ترلاسه کولو سره یاد هیوادوال تر ډیره پورې د کار په بازار کې د کار څښتن ګرځي او دوی دغه حرفوي زده کړې د دې باعث ګرځي چې د بیکارۍ کچه ورسره راټیټه شي. هیوادوال د کار په بازار کې په ځانګړې توګه په خصوصي سکتور کې د کار څښتن وګرځي. د ژوندون ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د هندارې خپرونې مینوالو دا و د مخدره توکو څخه د رغېدلو کسانو خبرې اترې او نظریات چې له تاسو سره یې شریک کړل. تر بیا چې زه زیارمل هوتکي ستاسو چوپړ ته زریږم په څښتن رب مو سپارم. الله مو مل شه.